سلامونه کې هیله مې مننه خدای تعالی د وکړي چې ټول به روغ جوړ او صحتمنده به وئ. د سمارټ ساپ یوټیوب چینل څخه ما یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. نن غواړم له تاسو سره یو داسې تخنیک شریک کړم چې د هغې په واسطه باندې تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره زیاتې ورقې یا هم زیات متن که هغه په پښتو کې وي او یا هم په انګلیش کې وي په اسانۍ سره یې ټایپ کړی شئ. یعنې تاسو کولی شئ صرف د یو سکرین شاټ په واسطه باندې یا هم د یو تصویر په واسطه یا د یو تصویر څخه یا د ویډیو څخه متن راواخلئ، هغه ډیجیټل بڼې ته واړوئ. نو د دغو تخنیک د زده کولو لپاره تاسو راځئ زموږ سره سکرین ته تر څو پورې زه تاسو دغه تخنیک درته وښایم. راځئ زموږ سره سکرین ته. یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. راځئ موږ اوس دا زده کوو چې څه ډول موږ کولی شو په یوه دقیقه کې د کتاب مکمل متن یا هم یوه مکمله صفحه خپل ایډیټیبل فایل ته واړوو، ورډ ته یې ډاکومنټ که یا هم ټکسټ فارمټ ته یې واړوو. نو راځو د ټولو نه د مخکې تاسو باید خپل ګوګل کروم اپډیټ کړی وي تر څو پورې دغه کوم فیچر چې دی دغه تاسو په هغو کې خپل موبایل کې فعال کړلی شئ. راځو لومړی به تاسو خپل ګوګل کروم اوپن کړئ. کله چې ګوګل کروم اوپن کړه راځو دلته تاسو باید په دغه اپشن باندې د کیمرا په اپشن باندې کلیک وکړئ. راځم زه دلته کلیک کړم. اوس وګورئ اول که چېرته دلته تاسو دوه کارونه کړلی شئ. اول دا چې د خپلې موبایل کیمرې څخه په استفادې تاسو کړلی شئ چې د یو کتاب یا هم د یوې لوحې یا د یو تصویر عکس وباسئ، د هغو نه متن کاپي کړئ. او دوهم دا چې تاسو په ګالرۍ کې کیدلی شي وي د هغو نه په استفادې دا کار تاسو وکړئ. نو زه راځم اول غواړم چې د ما سره دغه کاغذ دی په دغو کې متن موږ ټایپ کړی دی او د دوی ایډیټیبل فایل د موږ سره نشته دی. متن لیکلو ته هم موږ زیات وخت نه لرو. نو زه رسم د دو متن سکن کوم. اول زه رسم دلته کلیک کوم کیمرا باندې. کلم چې په کیمرا باندې کلیک وکړه اوس وګوره زه راځم دلته یو اندازه دا زه زوم اوټ کوم تر څو پورې موږ سره مکمل کوم ټکسټ چې دی هغه سلیکټ شي. راځم زه اوکې باندې کلیک کوم. اوس وګورئ دا موږ سکن کړه. نو دا اوس وګورئ د موږ سره که چېرته د تاسو سره مثلا دغه هیډر چې دی زه یې دو متن نه غواړم دغه ډول زه دا کراپ کوم او په همدغه ډول مثلا تر دې ځایه پورې. اوس کله چې موږ دا کراپ کړه انتخاب هم کړه اوس زه رسم په دې متن باندې کلیک کوم. کله چې متن باندې کلیک وکړو وګوره په خپله خوښه باندې موږ دغه مکمل متن انتخابولی شو. د کوم ځای تر کومه ځای پورې ته دغه متن کاپي کول غواړئ. زه ورته یم مثلا دغه ساحه کې زه صرف متن کاپي کول غواړم. کله چې دا سلیکټ کړه په دغه ډول زه رسم په کاپي باندې کلیک کوم. کله چې کاپي باندې کلیک وکړه راځو دا موږ خپل یو ایډیټیبل ډاکومنټ ته کاپي کیو په دغه ډول. نو راځم اوس وګورئ دلته یې زه پیسټ کوم. اوس د موږ سره هغه کوم متن چې و مکمل دلته د موږ سره په ایډیټیبل فایل کې شته دی او تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره په دغو کې ایډیټ وکړئ. نو دغه ډول موږ کولی شو چې د یو کتاب څخه یا هم یو لیکل شوي بڼه باندې په هارډ بڼه باندې د موږ سره چې کوم ټکسټ موجود دی د هغو نه په استفادې موږ ټول متن دلته راواخیستلی شو او هغه ایډیټ کړلی شو. بله طریقه د موږ سره اوس وګورئ دا د موږ سره یو متن دی په دغو کې تاسو ایډیټ کړلی شئ هر ډول ایډیټ چې تاسو وغواړئ. کولی شئ مثلا دا ورډ ډاکومنټ ته هم هغه کړئ کانورټ یې کړئ. سمه دومه طریقه د موږ سره دا ده په دغو کې ځینې حروف د موږ سره مس شوي دي. سمه ده د هغو دلیل دا ده چې کیدای شي تاسو دغه سکن چې کوم دی دا په سم ډول مو نه وي کړی او بل دلیل دا کیدای شي تاسو د کوم کیمرې پکسل چې دی هغه ښکته کیدلی شي. نو کوشش وکړئ ډېر په دقت سره دا انتخاب کړئ. هلته په سلیکشن کې هم ځینې وخت هغه مشکل سره موږ مخ کیدلی شو. دومه طریقه زه راځم اوس وګورئ خپل ګوګل کروم ته راځم. اوس دومه طریقه د موږ سره ده چې موږ د ګالرۍ څخه یو تصویر دی موږ سره فرض کړئ د موږ سره په ګالرۍ کې یو تصویر دی غواړم چې د هغو نه زه متن کافي کړم. راځم په کیمرا باندې کلیک کوم. کله چې کیمرا باندې کلیک وکړه اوس د موږ سره مثلا دغه شعر دی دا د موږ سره تصویر دی. زه غواړم چې صرف دغه د کوم متن د دو چې دی دغه کاپي کړم. هغه د موږ سره په هره ژبه کې کوي. اوس وګوره سلیکټ ټکسټ باندې زه کلیک کوم د موږ سره هغه متن سلیکټ شوله. وګوره کاپي باندې چې زه کله کلیک وکړم راځم زه د متن دلته کاپي پیسټ کوم په دغه ډول. دا هم د موږ سره هغه متن و. نو په دغه ډول تاسو کولی شئ چې خپل وخت د ضایع څخه مخنیوی وکړئ او کوم متن چې د تاسو سره په کاغذي بڼه کې دی یا په دفترونو کې ډېر وخت د دونه استفاده کېږي تاسو ته مثلا یو استعلام یا هم یو فورم درکوي چې دا زر ټایپ کړئ تر څو پورې موږ په دغو کې مثلا یو ایډیټیبل فایل د موږ سره نشته دی. نو دغه ډول تاسو کولی شئ چې د ټایپ
کوم وخت چې په ټایپینګ باندې تاسو ضایع کوئ ډېر په اسانۍ سره سکن وکړلی شئ او هغه ټکسټ تاسو واخیستی شئ. نو انشاءالله موږ په راتلونکي ویډیو کې دا هم زده کوو چې د دغو تصویر یا هم اوس وګوره مثلا د موږ سره د دغو کاغذ کې چې کوم فارمټینګ دی دا فارمټینګ هم موږ څه ډول کاپي کولی شو صرف په موبایل کې بدون د کمپیوټر نه. یعنې مکمله فرض کړه چې موږ ته دغه کاغذ کې وي په دفتر کې چې دا زر ټایپ کړه او جوړ یې کړه د فارمټینګ هر څه څه لیکه ورته وکړه. نو په دغه ډول انشاءالله به موږ په راتلونکي ویډیو کې هم زده کوو چې څه ډول موږ دغه فارمټینګ هم دلته ورته کاپي کولی شو سره د ټول فارمټینګ په دغه ډول ساده اسانه کار دی. نو د دغه ډول ویډیوګانو لپاره تاسو کولای شئ د موږ یوټیوب چینل ته راسئ، هغه در سره سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې او راتلونکي ویډیو پورې تاسو په پاک رب سپارم. هر چېرته چې وئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ.